بسم الله الرحمن الرحیم. راځو انسرټ ټیب مو ویلو. انسرټ ټیب کې مو ټیبل ویلو. څه طریقې سره تاسو کولای شئ یو ټیبل انسرټ کړئ. صحیح. او دینه پس موږ څه ویلو څنګه به وکړو. اوس موږ واخلو 15 په فرض مثال شلو کې دا شو زموږ سره یو دغه ټیبل څنګه انسرټ کولای شو. کله چې ټیبل را انسرټ کوم ټیبل ته نه راغلم نو د سره سکی خپل ټولز د ټیبل ور سره اوپن کیږي. یو ډیزاین ټول یو بل لیاوټ ټیب شو. په دې کې موږ ډیزاین ټولز ټول ویلو. کله چې موږ د دې لپاره یو ډیزاین واخلو ټیبل لپاره پرس کدا ټیبل دا یو ډیزاین ورته واخ ټیبل لپاره زه هډر وغواړم راشي او کور سره رانه شي ټوټل رو دی وی او کنه دی ګور ټوټل رو سره راغله که چیک په خطو کې بیا بنئ بینډډ روز ته ګوروي او کنه په کې فرست کالم دی وی او کنه دی وی نه لاست کالم دی غسایت کې ګوروس راغله چې نه بیا په کې ناراضي بینډډ کالمز دی او کنه نوي نو کوم شان کتر راوړل شي کوم راوړي هغه نه نشر دي چې نوري کلر هم شته ور سره د بل ډیزاین خو هغه هم راوړل شي او دی پوسټ شیډینګ پوسټ څه کې د یو سیل ته رنگ ورکول کې د فرق غوړم داس خانه چې د سره راشي کوم خانه کې ته ولاړی هغه خانه تار کې سمرنګ چې غوړ ورکول شي کني ورکې نو کلر کې نو کلیپ کې هغه ورنه اخواته شي ایوي ته ورکول شي ټول کالم ته ورکول شي ټول ټیبل تم ته کول شي چې کلر رنگ ورته ورکې او یې ورته بدل کې فرض کړي ټول ټیبل ته زدار کوم رنگ ورکو یا فرض کړه غوړم تک زیات رنگ واخلیا دغه شان دی رنگ ورکم خیال نو ورته د طریقې سره تاسو کولای شئ ته رنگ ډیزاین ورته ورکې سروم اخلاص شو دی باندې ها لازم موږ د تیر ورځې درسو دې پس مې د بارډر ویل بارډر کې تاسو دا نه واخلئ چې دا بارډر په کوم ځای باندې تاسو لایکې هغه باندې ته افلای کولای شئ. راځو نن ورځ موږ لیاوټ وایو. سو وایو نن ورځ لیاوټ وایو. زه به لومړی داسې کار وکړم چې نه ډیزاین میزان ختم کړم ساده بلیکل درته کوم ډیزاین باندې خو پوه شئ چې کار کوي او سره کوم تاسو افلای کولای شئ. دا ساده ما ټیبل واخیستو. اوس راځم دې کې داسې کار کوم چې زه به داله غوړو کې کوم لیکن شاید به کوم کنه تاسو ته اسانه شي او خبرې پوه شئ. ورکه دې کې مولي کل چې دا نمبر د سټوډنټ دای نیم شو د سټوډنټ او دا چې دا کلاس شو دای چې دا جندر شو او دا هم فی شو کوئی پیسې چې دې موږ ته راکړي. اوس وګوره دا په کوم ځای کې لیکل شوی دا لیکل کوم ځای کې شو دا لیکل کوم ځای کې شوی دې پته نه لګي به خیر حساب ګډ وډ ده. دې نه یو خاصه مزیدار زبردست ټیبل جوړو. اول دې کې چې دا ما سره سلیکشن نه سلیکټ کول دي دا وایي تاسو سلیکټ کړئ ټول رو سلیکټ کړئ ګر ما سره مکمل رو سلیکټ شو. او چې زه په دې باندې څه کول غواړم هغه زه پرې کولای شم رو سره سلیکټ شو که زه غواړم یو کلر ورکم ته زه خاصه غونډه کلر ورکولای شم. خیال ورته ها تکزل کلر مې ورته ورکړلو. دا سو دی ورو دا سلیکټ کولو طریقه والا ګور یو سیل می سلیکټ کړلو بل په دې لیاوټ کې چې د ما سره بل خبره ده سلیکټ کولو کې ما ته ټول کالم سلیکټ کې ګور اوس ته ټول کا سلیکټ کړ زه په کوم چې ما ټول کالم سلیکټ کړل زه غواړم لیکل ما باندې شي کنټرول ویم ګور لیکل به ما باندې راځي زه هم لیکل دی بولډ شي کنټرول ویم دا بولډ شي ورته هم کنټرول لیکل دی ایټالیک راشي کنټرول ویم خبر لیکل ورته ایټالیک راشي کنټرول یو ویم انډرلاین دي شي دا ورته انډرلاین شي ګور ټول مې پر افلای کړ څنګه ته کلیک کوم تاسو ته پته ولګي چې کوم لیکل هغه سنټر ته شو بولډ هم شو ایټالیک هم شو انډرلاین هم شو. صرف می سوګل سلیکشن می واخیستو ګور ودرېدم او دې نه مو سلیکشن واخیستلو کرنګ نور کو رنگ ارس ورته ورکول شم ښه ورته ټول رو راته سلیکټ کا سیده مخ رو کې ولرم ټول مې ګور سلیکټ کړل هډر رو دې یو کلر ورکوم هډر رو باید ماته معلومه یې کنه پس کوم ګور دا رقم یو کلر واخلو صحیح بیا زم هم دا روز ټول ځان لپاره سلیکټ کوم ګور ته دا رو ته سلیکټ کا وته مې لیکل دی بولډ راشي ټلیګرام بیرته وباس لیکل زوام چې غټ شي راشه هم ته او دې نه کولای شي لیکل ورته غټ هم کی مطلب ټول لیکل دی ما باندې راشي کنټرول ویم لیکل ور سیل مینس تر راشي نم د خیال ټیبل ته ټول زبردست ټیبل زموږ سره جوړ شو سره کوم چې تاسو غوړې غره کم ته برابر ولا شي بل دلته کې راځو سلیکټ ټیبل ټول ټیبل نه سلیکټ صحیح ده. اوس ته غواړې ټول ټیبل لیکل غټ کې دې نه کولای شي چې لیکل ورته غټ کې وړو کې دې نه وړو کې کولای شي لیکل کوم ذکر راولي ما باندې راولي ما باندې ته راشي سره ټول کوم ډیزاین میزان په پلی کې ورته فری اپلای کولای شي یا غواړې چې ته کوم روغن رنگ ورته ورکې دې نه کولای شي چې ورته یو رنگ هم ورکې دا ټول ټیبل لپاره ټیبل ته کله سلیکټ کې وایي څه پکې هغه پرې کولای شي نشوي پوي خاصه بس بل دینه پس موږ راځو یو ګریډ لاینز دي ماته چې خطونه او ټایټل کې خای کني خای
پراپرټیز د دې ټیبل ډول ټیبل په کوم ځای کې اوسي ما سره دا ټیبل خو په الحال غټ ده که ټیبل چې ته وړو کې کوم تاسو ته پته ولګي او زه لیکل هم راوړم ټیبل به زه وړو کې کوم وړو کې مې کړو کنه ټیبل اوس راغلم د کې مې لیکل وکړ خیالم دورته اوس غواړم د ټیبل د فیچ په کوم ځای کې راشي داسې کې ودرېږم زه او زه اوس ورته وایم چې ما داسې کار وکړ لیاوټ نه پس لاړ څه پراپرټیز ته او ورته ټیبل دی په کوم ځای کې سینټر کې ده رایټ ته راشي کوم ځای راشي دی خواته هغه سایډ ور رایټ ته لاړو خیالم ده یو ورته وایم چې نه لیفټ کې دی ټیبل ما ته لیفټ ته راشي لاندې نور اپشن هم ته درکې دا شانتي غواړي لیکل دی به دی اول ټیبل به لیکل وینان دی بيخي دا شانتي غواړم لیکل دی ور سره شاو خاطر راشي لکه کوم ځای څخه د پراپرټیز څخه ښکاری ورته ان مخې دې ځکه شته پکې ښه سایز ریډیز نه کولای شي کم زیات کی ویټ فرخواله پرسنټیج کې ورکه په سنټیمیټرز کې ورکه انچ کې ورکه انچ کې ګوره یو پرسنټیج سلف سره ټول کنه نو ورته ویل چې 15 دي مطلب د نیمای نه هم اضافه ځای واخلي او که انچز کې ورکه به تاسو انچز کې هم ورته ورکولای شي ومن دلو 15 ټیبل شو ته کولای شي چې تمر دا ویټ پر اخواله هم ورته ورکی دا شو زمونږ سره دا لیفټ نه لایټ لیکل دي رائټ نه لیفټ لیکل دي پښتو برایټ نه لیفټ ته او انګلیش وی با لیفټ نه لایټ شي په پوه شي بده باندې رو تر ازمه رو هایټ د سمروي ته اضافه دي شي سای هایټ درته تاسو یو انچ ومن دلو د یو رو ما ورته واخیستل هله د یو رو راغله دا زه غواړم چې خاطی کومه دا اول کولای شي دې نه تاسو ورته د غرو سایز هم واټ کې هله ورته ولرو شو وزه څه کول غواړم دا روته بیرته غواړم د سایز کم کما پټیز تراشه روته رونه بیرته ورته سایز کم کم ته به سره برابر پریویس سره کالم دی کالم نه فرنه فرق والا دا کوم کې ولاړ زه ته چې اضافه کړم ته درشي سلويخت د کالم لیکل څه شو ته اضافه شو دې زموږ ته ویلو کنه ګوره رڼا طریقې دا دې کم کا او اضافه که څه وستال د خوشه منډي وه هتیز نه پسانه سره تاسو کولای شئ لکه به درنځ دې کوم څه خبره پوښي او شو دې پوره سلام دا کومه خانه کې چې ولاړ دا ته غټوي ګورو سم دې خانه کې زولاړم کنه دې سل کې زولاړم یو سل ته ګورخه د لیکل دی ما باندې ترشي خیرم نو ته ما چې نه لیکل دی بره ټاپ کې اوس لکه مخ کې شو یو ته ما چې نه لیکل دی بیخ ترشي اوس دا بیخي بیخ ترشي خیرم ورته ټول رو سره مقارنه ټول به سلیکټ کیا دې سلیکشن واخله دی رو سلیکشن ټول ټیبل ما سلیکټ کړو اوس ته خیر واستوایم لازم کې پراپرټیز باندې تاسو پښوی ټول رو ټیبل ورس باندې پښوی کوم شای چې مهمه وي ټول درته وایل پکې بل دې کې هډرا ټیبل هغه طریقه را څنګه تاسو کولای شئ ټیبل ډرا کوي ځان د پاره راشه دلته کې اخر ته وړو ټیبل ډرا کوي دې کې ټیبل ځان د پاره را کولای شي سره کوم ټیبل چې ستاسو ضرورت وي هغه ته ډرا کولای مې ته مخکې ویل دي اریس پوسټه کولای شي چې پاکي دا ولې دا شانتي راغلو دا خانه شاوخوا ته دلته مور ته ګریډز ویلي ګریډز پر ویو ګریډز ختم کوي ولا ختم شي دا سره پرنټ کیږي نه اصل کې دا ګریډز ښه پرنټ کیږي نه سره ته تخیج دا شانتي د ځکه یو د خط به ته راول ډرای کی او چې ته لغه مې ته دا خو ها صحیح ده لکه نه به بدته ته بیا نشو کیږي اخوا او بيخي ګور ختم شو ټیبل دا شانتي بعض وخت تاسو هغه ولکه ټیبل موږ وخت شاو خیر کړی لیکل باغ بنول بارډرز عادي طریقې سره تاسو کولای شئ چې ختمه کړئ را سره دا شو ډیلیټ کول دی اوس یو اپشن د پښتنه کوم لکه څنګه چې ته وایم هم د څه د غواړم بیا
ډیلیټ کول دی تر راځم ودرېږم سیل ډیلیټ کړه دا خانه ته ډیلیټ کا ګوره دا سیل ته ډیلیټ کا شفت سیل لیفت ختم شو دا خاطر راوړو چا په خاطر راوړو ښه یو ورته ما چې کالم نه ډیلیټ کا ټول کالم نه ډیلیټ کړو نو مو د خیال ورته ګوره ډیلیټ کول دي ټول کالم ډیلیټ کړه ټول کالم ډیلیټ کا ډیلیټ رو ټول رو ته ډیلیټ کا رو د څه شو رو د سارو خړو بیا ورته ما چې نه ډیلیټ ټیبل مکمل ټیبل ډیلیټ کا راو ټیبل د سارو خړو به تر راو دي سر ټیک شو ډیلیټ باندې پوه شو اول کې سیل ډیلیټ کړئ کالم ډیلیټ کړئ رو ډیلیټ کړئ ټول ټیبل ډیلیټ کړئ په دې پوه شو ها اوس کې ولاړم برز ما یو دنا رو پکار ده کلیک وکړه برته ورو درکړه ور انسرت داخلول دي انټر کول دي شي رو ایباف لاندې من دینه لاندې یو بل پکار لیکل کوم فرض کا د څه کوم د دین لاندې باید راشي بلو د دین لاندې راغله ته انټری کوي بیل د پکار دي طریقه تاسو سټیپ نم کولای شي ګور چې اخر راډیو تاسو نور راځي یا ابدا ضرورت شو نو بس کلیک وکړه دې ځکه دلته ولاړې اوس ما یو کالم ته ضرورت شو کوم خواته لیفت سایډ لیفت مطلب نمبر خواته ورته ګوره ماته یو دنه کالم راکې نم د خیال ستیم رائټ ترته یو دنه راکا دا دې سایډ ترته یو کالم راکړل چې تاسو په کې هغه ته پرې په خپل کولای شي دغه کې ودرېګم سپلټ سیل کماته دا تقسیم کا وسو باندې ډیوایډ کم ام دا کوم سیل کې چې زو ولاړم دې کې د سکار وکړي چې درې کالم راولا او دوه روغان راولا درې کالم او دوه روغان یو سیل کې دنه تا دې سپلټ سیل ویشل دی مرسل ګور عمل د آپشن کار نه کوي چې کله می سلیکشن واخلو بیرته می شادي حالت ته کا یو ځای کا مرج مطلب یو ځای کول یو سیل ترنه جوړ کا سپلټ ټیبل غواړم دوی سو ویشم دې کې ولاړم ګور دغه لاندې د نیم د لاندې ولاړم ورته ما چې ټیبل ته دوی سو باندې ویشم یو داش دا بیل ټیبل دا ډیلیټ کولای شي دا بیل ټیبل د زما سره او شو سټیټیوشن دی په انګلیش خو زما نه خپويږي بل لازم دي چې اټوپیټ ټو کنټینټس د لیکل چې کوم ما کړی درته لیکل دا کوم رو چې دا ګورماته هغه ته مو ټیبل کې ویلو کنټینټ سره برابر راواله څه لیکل یو موږ لیکل چې څومره شي یو راواله صحیح ده یو ته ما چې نه وینډو سره راواله برابر ټول وینډوز نشي پوي ابه وتا چې نه فکسډ ویټ کالم دا رقم ته راواله چې څنګه ستا په کار یو رقم ته راوستل شي په دې په شوي دغه کې ولاړم ورته مې دې هایټ راته اضافه کا څه دې په کار ده اډیر زیات غټ شو دومره په کار وته دومره په کار اوس ویټ راته اضافه کا ها دې سیل د دې نمبرز غواړم ویټ اضافه کړم کما وې دې نه بیرته کام کا پوه شوي شابه دې باندې هایټ اضافه کیږي او کمیږي دا کمیږي یو حالت ته راولي برابرې ډیسټریبیوټ روز ډیسټریبیوټ کالمز برابر راته راوله تقسیم کړل ډیسټریبیوټ مطلب یې شو کنه تقسیمول یو لیول کې شول ګره یو لیول کې کالم شي یو لیول کې سره روغان شي په شي ډیسټریبیوټ روز وی شه برابر تقسیم یو ډول کال روز کټول یو ډول د سکا کالمز راوله مخکې غټ واړو نو هغه ته ختم کړل به ته خپل عادي حالت ته ځم ځکه دلته کې اوس ضرورت راځم غواړم ټول رو ډیلیټ کوم څنګه به ډیلیټ کوم را بشم ډیلیټ ته ډیلیټ رو ارو ته مکمل ډیلیټ شو غواړم دا کالم ډیلیټ کوم ډیلیټ ته راشه او دې نو ته ډیلیټ کالم دا کالم ډیلیټ کوم راشه دې ته ډیلیټ او ډیلیټ کوم یو ټیبل ما سره فات شو اوس ما کار لدی لیکلو سره دا به ټول سلیکټ کوم سلیکشن خو یو طریقه دا و چې تاسو دې سلیکټ کولای شئ بل تاسو دې نوم سلیکشن کولای شئ ها ارقام دې تاسو په کار وي اول به دې د لیکل زل غټ کم اوس څه شو کنه چې غټ کار شي ها دا زما سره لیکل دي اوس دې کې ګورې لیاوټ دا خبره ډېر زیاته مهمه ده اوس چې ما ته کوله دې په خو چاته کوم آپشن کې مشکل نشته ها کوم څه پرېټه سوي خو ما ته وای دا آپشن مهم ده لیکل باید ما ته راوړه الاین ټاپ کې راوړه دې کوم څه به راوړي دا ټول لیکل دلته تخکاری دي کی دلته ګوره ټاپ خو سنټر کې بل سره ورسو خو سنټر ما باندې ته مشترک لاته
څومره پورې مې سلیکټ کړي هغه لیکل یو سل کې ولاړ یو سل کې دوه کاسله مې نیولې دوه کالم کې دوه روکان څومره ځای ما سلیکټ کړي ټول ټیبل مې سلیکټ کړي په ټول ټیبل به اپلای کیږي ها that's this the ټول ټیبل سلیکټ کوم یو ټول ټیبل د اپلای کیږي زه ته دې کوالټي راوړم ټول لیکل ټاپ رائټ کې نن کوم ته راوړم ما باندې ته راوړم دلته کې ټول سنټر کې راوړم اخوانه بل اخوانه ټاپ نه ریپ نه رائټ نه اخوانه چی ټول څنګه راوړل دې سایډ ته کړه اکثر موږ څه کوم نمونه اخلو یو سایډ کې راولو خیال مې کنه نور ما باندې خو نمونه دی یو سایډ نه سره راول تک شو کنه نو به دې ته خیال وي بخ کې راولا دې ذکر راولا ته ما باندې دی سایډ او یې به ټول ته په پوه نه شوې شو کار تاسو پوه شوې دلته راځم نمبر ته زه دا نمبر د سلسله ولیکل شي ډایرکشن ته چینج کا ولدا بلې خو ته چینج کی صحیح شو ول نمبر دې کې راوړل پیز هم د سلسله دی ولیکل راشي دا ځکه ځای نشته ما سره ها ډایرکشن ته چینج کا نور چینج کی مو سره ولې شانتي راوړل سیل مارجن وای دې فاصله ته دې سایډونو نه دی خو دا مارجنز دي دا مارجن ته څومره ورکول غواړي ها تو درې دم ټاپ نو ورته ما چې ماته دومره کا باټم نه ورته دومره کا لیفت نه رائټ ته ورته اضافه کوم ګور دومره به کم تاسو ته پته ولګي له خو نه مو اضافه کړو دې مارجنز دي کوم خو نه تاسو مارجن ته یو خاطر وګوره بارو وګوره لاندې نو دې په شوي سورت کول دي زه درې نمونه انټر کوم فرض کا یو نوم مې انټر کړلو تاسو غواړم چې وړو کې کم دلته راشي دا یاسر عامر ولې دا ټول ما باندې کې ناراضي بصیر یو کوم څه راغله بل کوم څه راغله اکرام حبیب او سیف ٹھیک شو اوس به ټول سلیکټ کوم ټیبل سلیکشن مې واخیستو ورته ټول لیکل تا ما به تر وړ ډایرکشن دی چینج څنګه دي شي ډایرکشن دا شانتي راشي لګ دی غټ شي ټول ومه کې راغلی اوس ته چې د نمونه د ماته سورت کی دا دي کنه ګوره د نمونه سره غواړم دا ځان ته سورت کا برابر کوم ترتیب باندې ascending ټیکسټ هو ټیکسټ ascending a نه واخله زیړه پورې ماته برابر کا اول ماته څوک راځي امیر بصیر اکرام یاسر ټول ډیټاز ما څنګه شول یو ترتیب شو که دا ټول ټیبل به دا شان تاسو ترتیب کیږي که دا یو کالم غواړم سلیکشن واخله سلیکټ کا او راشه دې کې ورته وای چې ما څوک په کار سورت کوم صرف دا یو کالم په کار ما ټول ټیبل سلیکټ ک نه دا یو کالم ماته سلیکټ ک یو کالم ماته سلیکټ سو دا یو کالم صرف سورت کول غواړم نو بس راشه ډیسندینګ شپه خو بر مو سره کړ دومره سره خوړو خیالم دا نه دا باندې دغه کو صرف دا سلیکټ ک اوس په سورت په دې په شی سورت کولو باندې هډر رو دا تر ازه تاسو تکلیف ډېر لګی ستاسو ها تکلیف ډېر زیات تکلیف کیم حد نه زیات تاسو موږ د کوو نو کنورټ ټو ټیکسټ زه غواړم دا ټیبل دا او دا ټیکسټ ته کنورټ کوم دا بس د خیره ته کړی هغه راوړې مالټي هم دا دي کنه ټیبل و چې تو غواړې دا څه ته چینج کی ټیکسټ ته چینج کی ټیکسټ هم ته چینج کولای شي ښه مخکې به شان ټیکسټ هغه ته چینج کول ټیبل ته اوس ټیبل ته څه چینج کړ ټیکسټ تاسو چینج کولای شي دغه کې فی الحال مثال یو ماته 9000 روپۍ را کړی دي دی بل 2000 را کړی دي خلاصه تری وګوره خپل وخت دی بل 1000 روپۍ را کړی دي دی بل فرض کا 1200 روپۍ را کړی دي اوس ما په دې لاندې دغه ځکه فارمولا کې زه غواړم چې ودانه
فارموله راوړم په ټیکم نو چې نور څومره حسابي کتابي کې ټول دې پکې راشي دلته سم اباف ټول د جمع څومره روپۍ راغلي 1500 څه تکلیف ما وکړ کالکولیټر مې راوخیست په زی سمار کا لکه پیریان چې کې ناستي ګوره اتومات حساب کتاب ده ګوره ته صرف فارمولې ته راځم دلته ما ته وایي چې ته دا سم کوي جمع یې که ما ته سم مطلب جمع یې که اباب چې څومره حساب شوی ټول ما ته دې کې جمع ده ته دا جمع کړي ټیک ده ښه بل ورته ګورئ فارم وایي کنورټ پرېږده ما ته دې کې راشه دې کې نور موږ حسابي کتابي ورسره کولی شو سم کوي ضرب کوي دا چې کله موږ اکسل ویل یو تاسو پوه شئ پروډکټ څنګه اخلئ ضرب کوئ څنګه منفي کوئ څنګه تقسیم کوئ څنګه جمع کوئ څنګه ټول تاسو کولی شئ چې په اپلای کړئ چې ایوریج راوباسئ صحیح زه ته نیمایر په موږ د چاره کړی چې نه زیاتې نه کمې وي راته ورته وایي چې نه تر ټولو زیاتې روپۍ چاره کړې هغه راته راوله میکزیمم چا چې تر ټولو زیاتې روپۍ راکړې هغه راته راوله equal makes above $2000 ټول زیات روپۍ چې کس راخله شوی دغه 2000 دي نو دیز نه تاسو کولای شئ د فارمولونه پرې فنکشن وی کوم یو پرې اپلای کړئ اپلای کولای شئ درکوي ایوریج کاونټ څو کسانو ما سره داخله کړی ده مطلب کې ایرر راغلو ولې ایرر راغلو ځکه چې دا اول موږ باید ختم کو اوس به زه پرې فنکشن اپلای کوم څه مې ویل کاونټ کنه کاونټ به کې راته اوس او اباف ورته داخلی تاسو چې بیخي زبردست راشي خدا سامي کرتے باف ټول هم د سیف لګي ښه صحیح ده مشکل نشته ورته وایي چې دا څنګه چلته ګیله مو مشکلږي equal count above فرما کې کیپس لوکر آن ویک آف دا هم فرق نه کوي کاونټ سپیلنګ صحیح لیکلای ها څو کسان وسه اوس سل دي ما سره ټول ښه دا ټول تاسو شمار کړئ و دانې به ما سره یو ویني دې هغه هیډر وروسته دا ورنه هیډر ورا وستل شوی دا موږ دا هیډر ورا او دلته کې مو ته چې ریپیټ کړه هیډر ورا تا بار بار ما تاسو نه کاوه ریپیټ کاوه زه براشم پرنټ ریویو ته کله موږ سره ټیبل واخلو بیا راځو کنه ته څومره مخاطر راځي هډر به همدا شانتي ولاړی هغه به ماته فریز وي اب نه نو کېږي دا کته بیا د سیخ ختم راځي نو هډر به تاسو سره یې کې باید فریز راشي خو دلته موږ نو لیکل کړي شاید د دې وجنه راځي نو راته وایي دا مو ټیبل ټول کوم به نه پوښوي تاسو به څنګه ټیبل جوړی کړئ زه ټیبل درکوم تاسو خپل جوړوي ها خپل به جوړ کړئ د سي مغلقه ټیبل به جوړ کړئ چې زما سارو کوي صحیح ده کنه او سم مزیدار ټیبل به جوړ کړئ چې یو اپشن هم نه پات نشي ټول به تاسو پر اپلای کړئ اوسي او دا هر یو کمانډ باندې وزام په کې دا سکار کوي یو پښتنه درنه کوم څنګه مې چې ته ویل یو کمانډ دا شان کار کې هم دا شان دی بیت نه غواړه د لیکلو ترنګ منګ تاسو چینج کوي دې نه چینج کولای شي خاط نور می طریقار ته خودل ټول زوړ ملا وزړې تراوی دی ټول ما حساب کتاب ده اسم به کې نور نشته ده اوس کیسه نور ټول کړي ده پټواله او کمال ټول دې کې سره کولای شي دا مو ټیبل سبا به ان شاء الله چې پکچر شروع کو پکچر کې ډېر کیسې بیا سه پس رو راځو نور خبرې به قرار او په دې کې خډیر کارو کوي ښه ټیبل کې زیات کارو کې ځان په کې ستړی